جنرال مکنیزي وایي طالبانو باید درکړي وي چې یاغیتوب آسان خو د هیواد رغول خورا سخت دي. ملګرو ملتونو کې د هند استازي وایي د تاریخي دوستۍ له مخې افغانستان سره چلند کوو. پښتين وایي ملګري ملتونه دي پر طالبانو فشار راوړي چې خلک سیاسي فعالیت ته پرېږدي. پوتزل وایي د نجونو ښوونځي د طالبانو مشر ملا هیبت الله په امر تړل شوي دي. امریکا وایي اسلام آباد او واشنگټن 2 لسیزې افغانستان کې د امن راوستو مشترکې موخې درلودې. بلوچ بیلتون غوښتونکي وایي د پاکستانی پوځیانو هلیکوپټره موږ نسکوره کړې ده. حنفي وایي دنیوي تعلیم مباح ده، د امیر حکم عملي کول واجب دي. ستانکزی وایي د نجونو ښوونځي ځکه بند دي چې د ملایانو طبیعت یې نه مني. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، چینل سبسکرایب کړئ. اوس هم راځو بشپړ خبرونو ته. د امریکا د مرکزی قومندانۍ پخوانی قومندان جنرال کینټ مکنیزي وایي طالبان د افغانستان د جوړولو وړتیا نه لري. هغوی افغان ټولنه ځپلې او ویجاړه کړې ده. اوس به دغې ډلې درکړي وي چې د هیواد رغول خورا سخت دي خو یاغیتوب آسان کار دی. د مکنیزي په خبره امریکا له افغانستان څخه په وتلو اوس د خپلو تیروتنو پیلې ګوري. نوموړی وایي طالبان د جګړې ګټونکي نه دي، جګړې یوازې افغان ولس مات کړ او زیان یې ورواړوه. دغه متقاعد امریکایي جنرال زیاته کړې که افغانستان کې ځینې امریکایي سرتیري دیره شوي وای جمهوریت سقوط نه کاوه. هغه څرګنده کړې چې پاکستان د طالبانو لپاره خوندي ځای و او دغه هیواد خاوره یې د افغانستان جګړې ته د وقفې دمې او آرامۍ لپاره استفاده کوله. په ملګرو ملتونو کې د هند استازي راچیرا کمبوج ویلي له افغانستان سره د نوي ډیلي چلند به د تاریخي دوستۍ له مخې وي. هغې څرګنده کړې چې د افغانستان او هند خلک ژورې تاریخي اړیکې لري چې د همدې اړیکو پر اساس دوی له افغانانو سره مرسته کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين 13 ورځ د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې دغه سازمان د طالبانو له لورې د بشري حقونو نقض جدي ونیسي. د نجونو ښوونځیو پرانیستو او سیاسي فعالیت ته د خلکو پرېښودو لپاره دې پرې فشار راوړي. دغه راز پښتين له دې سازمان څخه د یو کمیسیون جوړېدو غوښتنه وکړه ترڅو پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړي او ترهګرۍ ځپلې معلوم کړي. د علي وزیر حنیف پښتين او نورو ملګرو لپاره غږ پورته کول هم د دې نړیوال سازمان فرض دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارکس پوتزل د افغانستان وضعیت په تړاو د امنیت شورا غونډه کې د نجونو ښوونځیو تړلو په اړه وویل د طالبانو د واکمنانو سره زموږ د بحثونو په ترڅ کې هغه وویل چې دا پریکړه د ملا هیبت الله له لورې شوې او تر اوسه روانه ده او هغه ته نږدې افراطیان یې د دغې پریکړې ننګه کوي. نوموړي زیاته کړه د دې ډلې نور غړي چې له دې پریکړې سره مخالفت هم لري نشي کولای یا نه غواړي ښوونځي پرانیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن په واشنگټن کې له خپل پاکستانی سیال بلاول بوټو سره لیدنه کې ویلي امریکا او پاکستان 2 لسیزې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره مشترک اهداف درلودل. د هغه په خبره اوس هم غواړي چې افغانستان کې امن ووسي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا له اسلام آباد سره د امریکا د بېسارو مرستو ستاینه کړې. بلوچ بیلتون غوښتونکو په یوې اعلامیې کې تایید کړي چې د بلوچستان په هرنایي سیمه کې د پاکستانی پوځ یوه هلیکوپټره نسکوره کړې او پکې د 2 پیلوټانو په ګډون یې 6 پوځیان وژلي دي. د بلوچ بیلتون غوښتونکو ډلې یو ویاند جیاند بلوچ د کلیم الله او محمد فیصل په نوم د 2 پاکستانی پوځیانو د ژوندي نیولو دعوه هم کړې ده. دغه ډله ټینګار کوي چې پاکستانی پوځیان د دوی له سیمو ووځي او د بلوچستان ازادي دې په رسمیت وپیژني. د طالبانو د امر بالمعروف وزیر محمد خالد حنفي د عباس ستانکزي خبرو ته په جدي غبرګون کې ویلي دنیوي تعلیم چورلټ مباح ده او د دوی د امیر هغه حکم منل او عملی چې د نجونې ښوونځي بند کړي.
واجب دی. عباس ستانکزي نن یوې غونډې ته ویلي و چې د نجونو ښوونځیو تړلو لپاره شرعي دلیل نشته او یوازې د ملایانو طبیعت یې نه مني. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي نن په کابل کې د ګرځندوی نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې یو ځل بیا له ځنډ پرته د نجونو ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. ویلي دي هغوی چې د نجونو د زده کړو مخالف دي باید شرعي دلیل وړاندې کړي او تر دې پرته دې نور وخت نه ضایع کیږي. نوموړي ټینګار کړی چې مشران یې باید نجونو او هلکانو ته له توپیر پرته د زده کړو زمینه برابره کړي. خو دا چې د نجونو د زده کړې بهیر مخه چا نیولې څه یې ونه ویل او ډیری طالبان هم د دغه بندیز پر اصلي دلیل او مخالف کس خبر نه دي. ګرانو کتونکو د نورو تازه دقیق او پر وخت خبرونه